السلام علیکم ګرانو ملګرو لطیف مهربان یم ستاسو دوست له یو نوې ویډیو سره تاسو خدمت کې حاضر یم ګرانو ملګرو له دې نه مخکې چې ویډیو شروع کړو تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه مو کوم څه پورې نوې لایک کړئ لایک یې کوئ او ورسره که زما یوټیوب چینل تاسو تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي له تاسو نه هیله کوم دا سبسکرایب کړئ او ورسره که تاسو ما ویډیوګانې نه وي کتل نو تاسو نه هیله کوم چې خپله هم ویډیوګانې ما وګورئ او له نور ملګرو سره هم زما ویډیوګانې شیر کړئ تر څو د هغوی معلومات هم د آنلاین کاروبار یا نور مهم موضوعاتو باندې چې ما ویډیوګانو باندې جوړ کړي دي هغه باره کې معلومات زیات شي. نو ګرانو ملګرو وخت نه ضایع کوم راځو د نن ویډیو ته. نن ویډیو ګرانو ملګرو د فریلانسینګ په بخش کې دی په اړه دی بخښنه غواړم. فریلانسینګ یا فریلانسرز دې باره کې تاسو کیدای شي ډېر ځایونه اورېدلي وي چې فریلانسینګ کوم زه فریلانسینګ ویب سایټو کې زه کار کوم. اوس تاسو ذهن کې به یو سوال راځي چې دا فریلانسینګ یا فریلانسر څوک دي. ګورئ اول فریلانسر څوک دي؟ ګورئ دا هغه کسان دي چې له خپل کوره یا له خپل هغه ځای چې دی پکې اوسېږي سمه ده کیدای شي یو اتاق وي کیدای شي یو دفتر وي سمه ده یو ځای وي دی یعنې یو دفتر سره داسې قرارداد په شکل نه وي چې فرض کړه مونږ زه یو کارمند یم د یو شرکت زه باید سهار 8 بجې ولاړ شم او مازدیګر 4 بجې یا 5 بجې رخصت شم راشم. فریلانسران داسې نه وي. فریلانسران آزاد کار کوي. زه یم فریلانسر یم فریلانسینګ ویب سایټ سره کار کوم. فریلانسینګ ویب سایټ سره کار کوي هلته دوه بخشه خلک کار کوي دوه قسمه خلک یو اخیستونکي وي او یو خرڅوونکي وي سمه ده چې بایرس او سیلرز ورته وایي. بایرس او کوم خلک چې تاسو نه تاسو هغه هنر درنه اخلي تاسو کوم شی باندې پوهیږئ چې هغه درنه اخلي هغه تاسو ته یو پروجیکټ درکوي. فرض کړئ تاسو ته د مثال په توګه تاسو ته یو پروجیکټ درکوي چې تاسو ولاړ شئ یو ویب سایټ ماته جوړ کړئ سمه ده. څوک چې اخیستونکی دا ویب سایټ تاسو درکوي نو بیا تاسو دا ویب سایټ څنګه کوئ دا ویب سایټ تاسو ورته جوړوئ چې کله تاسو ویب سایټ ورته جوړ کړه د هغه یو مدت وخت تاسو هم کیدای شي ورنه واخلئ او هغوی هم کیدای شي مدت وخت خو تاسو په دواړه تفاهم سره رسېږئ یو هفته یا یو میاشت یو کال یا یو ورځ تاسو ټاکئ هماغومره وخت کې څه کوئ هغه ویب سایټ هغه ته جوړوئ سمه دغه دی د فریلانسرانو کار. یا تاسو ویډیو ایډیټینګ کوئ یا فرض کړئ ایکسل درس ورکوئ یا فرض کړئ د ورډ درس ورکوئ سمه ده. فریلانسینګ چې څنګه ما ورته وویلې کار چې دی دوه قسمه کېږي یو د ساعت په حساب کار کېږي او بل هم د څه په حساب د پروجیکټ په حساب د قرارداد په حساب چې دومره وخت کې زه دا کار درته مکملوم هغه نه بعد دا پروجیکټ زه څه کوم تاسو ته درکوم تاسو به د خپل پروجیکټ څه کوئ مخته یوسئ سمه ده دغسې کار کېږي. اوس راځو چې کوم ویب سایټونه دي چې هغه سره موږ ایز ا فریلانسر د فریلانسر په توګه یعنې یو آزاد کارکوونکي په توګه کار کوو. ګورئ ما تاسو ته ډېر زیات ویب سایټونه ښودلي دي چې په هغه کې فایور دی اوډیسک دی فریلانسینګ ډاټ کام دی اپ ورک دی نور ویب سایټونه دي سمه ده. د دې ټولو سره تاسو که هر قسمه یو هنر لرئ که هر څنګه تاسو یو استعداد لرئ سمه ده نو که هر شی تاسو ورته وایئ که هنر ورته وایئ که استعداد ورته که هر شی تاسو لرئ سمه ده. که تاسو په ویډیو ایډیټینګ کې پوهیږئ که تاسو ویډیو انیمیشن کې پوهیږئ که تاسو فوټوشاپ کې پوهیږئ که تاسو ورډ کې ایکسل کې یعنی مکمل د مایکروسافټ پیکیج کې تاسو پوهیږئ سمه ده. که تاسو چېرته ښه ویب سایټ ډیزاینر یئ که تاسو پروګرامر یئ که تاسو په ډیټابیس ښه پوهیږئ یعنې هر قسمه که تاسو فرض کړه تخنیکو کار باندې که تاسو فرض کړه په هارډویر باندې ډېر پوهیږئ سمه ده یعنې تاسو چې کوم استعداد تاسو لرئ تاسو کولی شئ په فریلانسینګ ویب سایټو کې څه کړئ له هغه نه ګټه واخلئ او ورسره څه وکړئ کار وکړئ. دغه تصویرونه دا ټول د فریلانسرانو دي. ګورئ خپل چای هم څښي او کار هم کوي دغه وګوره دغسې دا ټول داسې د فریلانسر څنګه فریلانسران کار کوي دا د هغوی تصاویر دي سمه ده. نو پر بل ویډیو دې ویډیو په ادامه به زه تاسو ته یو ویډیو جوړوم یو ویب سایټ دی په نامه دی پیپل پر هاور سمه ده هغې سره به زه تاسو ښیم څنګه تاسو اکاونټ جوړ کړئ او څنګه هغه ویب سایټ سره بیا تاسو کار وکړئ کوم بخشونه ځان ته انتخاب کړئ چې یعنې تاسو کولی شئ هغه بخشو سره کار وکړئ او کوم یعنې تاسو د هغه کار ته په کتلو باندې تاسو کولی شئ چې پیسې ورسره وګټئ. نو ګرانو ملګرو په دې هیله چې دا ویډیو هم د فریلانسینګ یا فریلانسرز په باره کې چې ما ته جوړه کړې وای تاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان.